पाकिस्तान पंजाब की زوروره چاودنه د پاکستان پنجاب په ګجرات د ظهور الهي سټیډیم په یو شخصي هوټل کې چاودنې لس تنه ټپیان کړي. د سرچینو له مخې د پنجاب د ګجرات ضلع د ظهور الله سټیډیم په یو بازار کې د یو شخصي هوټل په پخلنځي کې زوروره چاودنه شوې. چاودنه دومره زوروره وه چې د شاوخوا دوکانونو او ودانۍ ښیښې ماتې کړي دي. پیښې سره سم پولیس او مرستندویه ادارې رسېدلي او د هوټل په پخلنځي کې کارکوونکي 10 ژوبل کسان عزیز بهټي شهید هسپتال ته رسولی، چیرته چې د دوو ژوبلو حالت نازک ښودل کیږي. د ژغورنې چارواکي وایي تر اوسه معلومه نه ده چې چاودنه د ګازو د سلنډر له امله شوي او که د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو له امله. په سیمه کې ډیر پولیس شتون لري او د بمونو د شنډولو ډله هم غوښتې ده. داسې ویل کیږي چې د دغه چاودنې په اړه څېړنې کیږي چې اصلي علت معلوم کړي. امنیتي ځواکونو په کندهار کې 483 بوتله شراب نیولي. د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترسره کولو سره سلګونه بوتله شراب نیولي دي. د یاد ولایت د امنیي قومندانۍ ویان محمد آصف حکیمي ویلي چې امنیتي ځواکونو تېره ورځ د کندهار 5مې حوزې سیمه کې 483 بوتله شراب نیولي دي. دغه راز د پیښې په تړاو 2 تورن کسان هم نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې یادو کسانو شراب له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راوړي وو او غوښتل چې کابل ته انتقال کړي.